د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تکړه الراونډر لوبغاړی محمد نبي چې په افغانستان کې د سرطان روغتون د جوړولو اعلان کړی دی، نن په یوه غونډه کې هغه ماشوم ته ژغورنی شو چې د تلسیمیا ناروغ و خپل دردونه یې بیانول. محمد نبي د روژې په مبارکه میاشت کې اعلان کړی و چې هغه په افغانستان کې د سرطان د درملنې لپاره یو روغتون جوړوي. وروسته نوموړي بیا عمره هم وکړه او ویل چې له عمرې وروسته به افغانستان ته ځي او هلته به د روغتون د جوړولو لپاره هلې ځلې پیلوي. محمد نبي نن په غونډه کې ګډون کړی و کومه چې د تلسیمیا د نړیوالې ورځې په پار جوړه شوې وه. په دغه غونډه کې یو ماشوم چې په خپله د تلسیمیا ناروغو خپله کیسه کوله او خپل دردونه یې بیانول. دغه ماشوم وویل چې د تلسیمیا ناروغ دی او هره میاشت وینې ته اړتیا لري او له ډېرو مشکلاتو سره مخ دی. هغه له نړیوالو څخه غوښتنه وکړه چې د درملو او نورې مرستې دې ورسره وشي. دغه ماشوم چې کله خبرې کوي نو د خپلو دردونو او سختیو بیانولو په وخت ماشوم په ژړا شي او دغه وخت محمد نبي راپورته شي او د هغه خواته ورشي، هغه غلی کړي او ورته ووایي چې هغه ورسره دی. په همدغه غونډه کې محمد نبي په خپلو خبرو کې ویل چې د عامې روغتیا وزارت سره په ګډه په افغانستان کې د سرطان لپاره روغتون جوړوي. هغه همداراز دا هم ویل چې د سرطان په دغه روغتون کې به د تلسیمیا د ماشومانو لپاره هم یوه ځانګړې څانګه جوړوي. د یادولو وړ ده چې په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ کوم روغتون نشته او همداراز هغه ماشومان چې د تلسیمیا ناروغۍ لري هم له سختو ستونزو سره مخ دي، ځکه دغه ماشومان زیاتې وینې ته اړتیا لري او ډېری ماشومان بیا داسې هم دي چې ډېر په سختۍ ورته وینه پیدا کیږي. په ټولنیزو رسنیو کې هم د محمد نبي د دغه ګام اخیستلو ډېره ستاینه شوې ده او یو شمېر هیوادوالو او پخوانیو لوبغاړو بیا د محمد نبي سره د دغه روغتون په جوړولو کې د مرستې او ملاتړ پوسټونه هم کړي دي او له نورو خلکو څخه هم غوښتنه کړې ده چې د محمد نبي سره دې په دغه کار کې مرسته وکړي ترڅو په افغانستان کې دغه روغتون جوړ کړی شي.